السلام علیکم ملګرو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس واکسین په نوم د حکیم الکوزي د محصول درمل او ترکیب یې معلوم کړ. د روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجروح نن چهارشنبه د جون په 4 په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روغتیا وزارت د مرکزی لابراتوار د معلوماتو په اساس د الکوزي جوړ شوي محصول درمل د مخدرو موادو له نمونو او د هغوی له ډلې د مورفین او تریاکو څخه جوړ شوي دي. مجروح زیاته کړه چې په دغه محصول کې د ځینو طبي بوټو لکه زیرې څخه هم استفاده شوې ده، خو ویل یې د مخدرو موادو ترکیب یې زیات دی. هغه وویل چې د روغتیا وزارت مرکزی لابراتوار د هغه محصول چې حکیم الکوزي یې د واکسین په نوم یادوي موږ تحلیل او تجزیه کړي دي. محصول یې معلوم شو چې اکثریت یې مخدره مواد پکې استعمال کړي لکه مورفین او تریاک، او یو څو طبي بوټي یې هم پکې استعمال کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د واکسین او درمل د طبي معیارونو په اساس جوړ شوی نه دی او هیڅ یو طبي لارښوونه نه ده پکې عملي شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت د مرستیال وحید مجروح په وینا دغه محصول د کرونا وایرس د درملنې په برخه کې هیڅ ګټه هم نه لري. هغه وویل چې دا درمل لنډ مهاله عمل کوي چې کېدای شي د نورو ډیرو مرضونو لامل وګرځي. وحید مجروح همدارنګه زیاته کړه چې په دې اړه د روغتیا وزارت د مرکزی لابراتوار پایلې په ډیر ژر له ولس سره شریکې کړي. هغه وویل چې د روغتیا وزارت د حکیم الکوزي د محصول د ترکیب تر پیژندلو وروسته د روغتیا وزارت د ساینس کمیټې لخوا حکیم الکوزي او د هغه ملګرو او افغان دولت ته توصیه نامه لیکلې ترڅو په دغو سپارښتنو عمل وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روانې غبرګولې میاشتې پر 10 د یوناني طبیب حکیم الکوزي کلینیک وتاړه. ښاغلي الکوزي ادعا وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین یې جوړ کړي دي او ګواکې د دغو درملو په مرسته ګڼ شمېر افغانانو چې د هغه په خبره د کرونا په وایرس اخته وو او جوړ شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت معین تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د هیچا د ابتکار مخه نه نیسي، خو باید طبي ابتکارات او د واکسین جوړول د طبي نړیوالو اصولو په اساس جوړ شي او معتبر ملي او نړیوال بنسټونه یې باید تایید او تصدیق کړي. ګرانو ملګرو، تاسو د دې په اړه څه خیال کوئ؟ خپل خیالونه مو په کمنټ کې راته ولیکئ. آیا د افغانستان د روغتیا وزارت صحیح دی او که حکیم الکوزي؟ په کمنټونو کې خامخا راته ووایاست. او د لا نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ دلته هره ورځ تاسو لپاره یوه معلوماتي ویډیو راوړو.